الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په قرآن مجید باندې د هغه چا ایمان نشته چې قرآن مجید کوم شی حلال بیان کړی دا او د ځان ته حراموي، یا قرآن مجید یو شی حرام کړی دا او د ځان ته حلالوي، نو د داسې انسان قرآن مجید باندې ایمان نشته. الله پاک وایي غیبت کول دا حرام ده او دا غیبت کوي، نو د انسان په قرآن باندې ایمان نشته. الله پاک وایي زنا کول حرام او دا زنا کوي هېڅ باک نه ګڼي. الله پاک وایي فحاشي کتل بېدیني کتل دا حرامه ده او دې کې هېڅ باک نه کوي، نو د دې انسان په قرآن او د الله په دین باندې ایمان نشته. دې کې حقیقي ایمان نشته، حقیقي ایمان ختم ده. وجه دا ده که دې کې حقیقي ایمان وای او دې کې صحیح ایمان وای نو ده به د قرآن حلال حلال ګڼل او حرام به حرام ګڼل. نو کوم انسانان چې ګناهونه کوي، بې حیایي کوي، د الله او د رسول طریقې پرېښي دي، قتلونه کوي، فحاشي ګوري، شراب څښي، غیبتونه کوي، بېدیني کوي، دا ټول کسان دا غټ مجرمان دوی په قرآن باندې صحیح ایمان نشته. که دوی چې په قرآن باندې صحیح ایمان وای نو دوی به دا ګناهونه نه کول. تاسو به ټول نظام د دنیا نظام سود نه ډک ده، سود ټوله دنیا کې ګوره غیبت عام ده، زنا، فحاشي، بېحیایي، عریاني، ودونو کې، کوزو کې، هر شي کې بېدیني عامه ده، هېڅ چا ته پروا نه ولي. د قرآن حلال حرام ګڼل او حرام حلال ګڼل دا نښه ده چې د انسان کې ایمان نشته. الله دې موږ تاسو ایمان کامل کړي.